بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د ادغام ډولونه عمومي ادغام د ادغام د ذات په لحاظ سره نن زمونږ او تاسو درس دا ادغام د کیفیت په لحاظ سره صحیح شو. خو مخکې د دې نه چې دا درس تشریح کو زوړ درس باندې یو مرور کومه. موږ ویلې چې ادغام د ذات په لحاظ سره په درې قسمونو باندې دي. یو ته ویل کېږي ادغام مثلین یا متماثلین، دوهم ته ویل کېږي ادغام متجانسین، او دریم ته ویل کېږي ادغام متقاربین. کله چې دغه ادغامونه صورت نیسي، دغه ادغامونه د درې واړه چې صورت نیسي، په دې وخت کې به موږ دوه شیانو ته ګورو. اول به دا ګورو چې د دغه ادغام سبب دلته څه شی ده. اسباب د ادغام موږ ویلې څو دي؟ درې. اول تماثل، دوهم تجانس، او دریم تقارب. دغه دریو کې به یو سبب واقع کیږي. صحیح شو. د هغې نه وروسته موږ دا فیصله کوو چې دا کوم ادغام ده. که چېرته تماثل راغلی وي ادغام به څه شی وي؟ بیا مثلین به وي. او که چېرته تجانس واقع شوی وي سبب، بیا به ادغام متجانس وي. او که سبب تقارب واقع شوی وي نو بیا به ادغام متقارب وي. کله چې سبب هم ولیده بیا به شرط هم ګورو دویم کې چې آیا هغه شرط چې د ادغام دپاره دي هغه هم دلته پوره دي او که نه. کله چې شرط هم پوره شو چې شرط څه شی ده؟ اول حرف ساکن او دوهم حرف متحرک یا مشدد. صحیح شو. دا یا به ورسره ووایو چې د بعض سوالونه حل شي. نو دغه صورت کې نو دلته بیا ادغام صورت نیسي، ځکه سبب هم واقع شوی او شرط هم واقع شوی. یو شي ته بل هم ضرورت شته چې هغه به نن وایو له خیره سره، چې شرط به هم واقع شوی وي، سبب به هم واقع شوی وي. کله کله د ادغام لپاره موانع پیدا کیږي. هغه موانع موږ پرون نه دي ویلي، هغه به نن وایو انشاءالله. صحیح شو. بیا به څو شیانو ته ګورو؟ نن دوو شیانو ته وګورئ نن پورې. نن هم چې هغه ویل بیا به درې شیانو ته ګورئ. هم به شرط ګورئ، هم به سبب ګورئ، او هم به معنی ګورئ. شرط هم راغلی، سبب هم راغلی، معنی خو نشته. معنی نو چې کله معنی راغلی بیا ادغام صورت نه نیسي. دا چې اوس معنی څه دي اوس در سره خبره نه کوم، به انشاءالله هغه ځای کې ګورو. راځو خپل درس ته. بیا یو خبره موږ پکې بله موږ په تیر درس کې چې ادغام مثلین همیشه دپاره تام وي، هغې کې ناقص نشته. او ادغام متجانسین او ادغام متقاربین هم تام وي او هم ناقص وي. په ساده اصطلاح کې به ووایو، په ساده اصطلاح کې ذات په لحاظ سره د ادغام متقارب اقسام جوړیږي 5. څو جوړیږي؟ 5. ادغام مثلین تام یو، ادغام متجانسین تام، ادغام متجانسین ناقص، ادغام متقاربین تام، ادغام متجانسین څو شو؟ ځکه متقارب متجانس دو شول، تام او ناقص، او مثلین یوازې یو پاتې شو. نو څو شول ټول؟ دا هغه جزئیات دي، یعنی درې قسمونه دي. په دریو کې دا دو بیا دو کیږي. صحیح شو. او مثلین بیا څو پاتې کیږي؟ یو پاتې کیږي. نو دا هم زیات ولري که څوک وایي چې 5 دي نو. او ځینې کتابونو کې 6 هم شته، هغې بیا څه وایي؟ هغه وایي دا درې واړه چې دی نو دو دي. تام هم 2 ده، یعنی هغه مثلین تام و ناقص، متجانس تام و ناقص، متقارب تام و ناقص. خو واقع کېږي پکې 5. چې نه واقع کېږي نو چېرته شمارم نو؟ وایي مثلینو کې 2 دي جوړیږي، خو واقع کېږي پکې یو، یوازې
تام ناقص نه واقع کیږي. ماته دا شمیر د خلکو در څخه خپل فکر د خپل فکر او انداز باندې کوي. یعنی ځینې کتابونو کې دا لیکلي چې دا شپږ دي، دا مثلین هم تام بیا وایي چې ناقص، بیا وایي چې ناقص پکې نه راځي، چې نه راځي نو چشته حساب یې صحیح شو. خو موږ وایو چې نه، نو په کل لحاظ سره خو دغه درې دي، متجانس، متقارب او مثلین. خو بیا مثلین یو ده او هغه نور دوه دي، تام او ناقص، نو ټول څو شول؟ 5. نن راځو د ادغام دریم قسم ته، د کیفیت په لحاظ سره ادغام. د کیفیت په لحاظ سره پرون موږ ولیدل چې د ادغام د چی په لحاظ سره؟ ذات په لحاظ سره. نن وایو ادغام د کیفیت په لحاظ سره. کله چې د ادغام ذات تعین شو، ذات چې کله تعین شو، هغه ذات که مثلا یو شان حروف مثلین به وي، که د یو مخرج وي متجانس به وي، او که د نږدې مخرجونو وي متقارب به وي. ذات تعین شو. اوس کیفیت ته ګورو. دا ذات ادغام خو کوو، کیفیت به یې څه وي؟ څرنګوالی به یې څه وي؟ ځانګړتیا به یې څه وي؟ کیفیت خو ځانګړتیا ورته وایي، خصوصیت ته وایي. خصوصیت به یې څه وي؟ خصوصیت به یې څه وي؟ نو خصوصیت دوه کېدلی شي، یا به تام وي او یا به ناقص وي. یعنی موږ داسې ویلی شو ادغام د کیفیت په لحاظ سره څو قسمونه دي؟ 2. څو قسمونه دي؟ 2. تام او ناقص. ادغام د ذات په لحاظ سره څو قسمونه دي؟ 3. د کیفیت په لحاظ سره څو قسمونه دي؟ 2. تام او ناقص. دا هر یو اوس پیژنو دلته. ادغام تام کم ادغام ته وایي او ادغام ناقص کم ادغام ته وایي. یعنی کم خصوصیت ده، کومه ځانګړنه ده چې هغې ته تام ویلی کېږي، او کم خصوصیت او کم کیفیت ده چې هغه ته ناقص ویلی کېږي. بیا چې هغه کیفیت او هغه ځانګړتیا چې په کم ادغام کې راغی، نو هغې سره به تام پکې ورسره یو ځای کوو، او که ناقص راغی نو بیا ورسره ناقص ورسره یو ځای کوو. ادغام تام وپېژنئ. هر کله چې اولنی حرف، متوجه هستئ؟ هر کله چې اولنی حرف، په ادغام کې اولنی حرف ته څه وایي؟ مدغم. دا اصطلاحات بار بار ځکه کاروم چې تاسو په ذهن کې دا خبره کینی چې دلته د خبره د ادغام کیږي او د اولنی خبره کیږي، نو ستاسو فکر باید ډایرک واخلي چې یعنی مدغم. او په دې خبره باندې ستاسو ذهن ورسېږي چې مدغم حرف همیشه څه وي؟ ساکن وي. اولنی حرف څه شی وي؟ ساکن وي. همدغه ساکن حرف ته څه شی وایي؟ مدغم. مدغم څه معنا؟ پټېدل. صحیح شو. څوک به یې پټوي؟ دوهم حرف. دوهم حرف به څنګه وي؟ متحرک به وي. او څه شی ورته وایي؟ مدغم فیه. صحیح شو. دلته وایي چې هغه ادغام چې اولنی حرف په دوهم حرف کې ذاتن او صفتن، ذاتن او صفتن. ذات یعنی هغه حرف په خپله د حرف وجود، صفت معنا د هغه کیفیات، سره د غټواله، سره د باریکواله، دا کیفیات دي که نه؟ هم مخرجن او هم صفتن مدغم شي، پټ شي. نو دې ادغام ته بیا ویل کېږي ادغام تام. هر کله چې اولنی حرف په دوهم حرف کې، اولنی ساکن حرف په دوهم متحرک حرف کې، هر کله چې مدغم حرف په مدغم فیه کې. تعبیرات دې سره کم چې تاسو کله کله اوږد پې راتاوي او کله لنډ پې راتاوي، حالاتو ته به ګورئ که نه. هر کله چې مدغم په مدغم فیه کې داسې پټ شي چې ذاتن او صفتن هیڅ اثر بیرون پاتې نشي، دې ادغام ته ویل کېږي پوره ادغام. څه ویل کېږي؟ پوره ادغام. د پوره ادغام دپاره اصطلاح کومه کارول شوې ده؟ تام. دې ته بیا ویل کېږي ادغام تام. لکه مثلا دلته وګورئ، من ربکم، من ربکم، د نون څه اثر شته؟ وجود یې څه ښکاري؟ کوم صفت یې ښکاري؟ نه ښکاري. نو دلته نون اوس په دې را کې څه رقم مدغم شوې ده؟ مکمل ډول مدغم شوې ده. دغه مکمل ډول ادغام ته کوم ادغام وایي؟ تام. واضح شو انشاءالله؟ مثلا وقالت طائفه، تا په طا کې
حرف تا په حرف طوا کې دغه تا ته کوم حرف وایي مدغم ولې ورته مدغم وایي ځکه ساکن ده او طوا چې شی ده مدغم فیه دغه تا په طوا کې داسې مدغم شي چې د تا هیڅ اثر نه د مخرج په لحاظ سره او نه د صفت په لحاظ سره بیرون پاتې شي وقالت دا لام جګیږي ډایرکټ چا سره جګیږي طوا سره تا غریب څه شو پټ شو دغه ادغام ته کوم ادغام وایي تام ادغام وایي ذات په لحاظ سره نه غږیږو دلته موږ د کیفیت په لحاظ سره غږیږو او که چېرې ذات ته راواړو ذاتن دا کوم ادغام ده متجانس ده او کفیتن کوم ادغام ده تام ده یعنی ادغام متجانسین تام ذاتن متجانس ده او کیفیتن تام ده صحیح شو نو دغه ادغامونو ته چې د مدغم حرف داسې مدغم شي چې نه مخرج په لحاظ سره او نه د صفت په لحاظ سره څه اثر بیرون پاتې شي نو دې ته ویل کېږي ادغام تام راځو د ادغام د کیفیت په لحاظ سره دوهم قسم چې دا هغه ادغام ناقص ده ادغام ناقص وایي هر کله چې مدغم شوی حرف کوم حرف مدغمیږي ساکن کم ځای کېږي اولنی حرف ته مدغم وایي همدغه اولنی حرف به ساکن وي ځکه موږ د ادغام خبره کوو ادغام په دوو حروفو کې د مدغم او مدغم فیه صحیح شو هغه که مثلین ده هغه که متجانس ده که متقارب ده درې واړو دپاره یو ده که نه سبب یعنی سبب په لحاظ سره نو دلته دوه هغه یو ځای شوي دي نو هلته بیا شرط یې دا ده چې اول ساکن او دوهم متحرک دی وایي چې کله چې دوه حروف سره یو ځای شول که هغه که متجانس وي که متقارب وي خو اول ساکن وي دویم مشدد وي شرط هم پوره وي سبب هم پوره وي خو دا ادغام چې صورت نیسي دا داسې صورت ونیسي دا کم اولنی حرف چې ته پټی مدغم حرف چې پټیږي دا مکمل پټ نشي دا مکمل پټ بلکې څه اثر بیرون پاتې شي او یو څوک په دې باندې فکر وکړي چې څه شی خو دلته شته چې اواز یې شته او وجود یې نه ښکاري دغه اواز چې شته وجود یې نه ښکاري وجود یې ذات ده او د اواز چې شی ده دا یې صفت ده هغه که د غونې په شکل باندې وي هغه که د غټواله په شکل باندې وي او یا په بل څه کیفیت باندې وي صحیح شو همدا خبره کوي ادغام ناقص هر کله چې د مدغم شوي حرف له صفاتو څخه یو صفت صفاتونه خو ډېر دي په یو حرف کې له صفاتو څخه یو صفت په یو حرف کې کم نه کم څو صفت راتلی شي پنځه په دې پنځو کې کم صفت بیرون پاتې شي نو په خپل حال باندې باقی پاتې شي دا صفت نو به دغه ادغام ته ویل کېږي ادغام ناقص ادغام ناقص ما تاسو ته پرون هم دا خبره وکوله ناقص په معنا د نقصان او په غلطۍ سره نه ده دا د تام په مقابل کې ده تام په مقابل کې یعنی یو حرف یو کار ته انجامه کله کله هغه حرف مکمل پټېدلو ته اړتیا ده او کله کله مکمل پټېدلو ته اړتیا نشته کله چې مکمل پټېږي نو دې ته بیا تام ویلی کېږي او کله چې مکمل نه پټېږي دا ورته اړتیا ده دا نه چې هغه قصدن پرېږدي دا ضرورت ده صحیح شو همدا یې صحت ده چې دا باید څه اثر بیرون پاتې شي یعنې دا د نقصان په معنا یې وانه خله چې دا غلط ده او غلط کار ورې وکړو نقصان ده که نه غلط ده نو غلط کار مونږ نه کوو نه دا غلط په معنا سره نه ده دلته مطلوب حالت همدا ده چې دلته بس اثر بیرون پرېږدي نو دغه ته به چې ویل کېږي ادغام ناقص لکه دغه دواړو کلماتو ته وګورئ بسطته دلته مدغم حرف طا ده او مدغم فیه حرف تا ده چون د تا او د طا د تا او د طا ذات کې فرق شته طا حروف مستعلیه ده او مطبقه ده او تا مستفیله ده او منفتحه ده یعنی تا وجود د تا دا خیټه چې ده دا یومن بار ځایولی شي یومن مواد ځایولی شي خو هلته د طا وجود دوه منه ده
خو دا یو من به بیرون پاتې کېږي که نه به پاتې کېږي ضرور به پاتې کېږي ځکه هلته ځای هم دومره ده نو صحیح شو نو هغه 2 منه څه شی ده هغه استعلا او اطباق ده یو من پکې استعلا ده یو من پکې اطباق ده دا ته مثال کې وایم ګورم داسې چې دا تاسو پیول دپاره دا خبره کومه نو یو من پکې استعلا ده او یو من پکې اطباق ده لهذا د تام استفال او انفتاح چې ده نو د طوا استعلا او اطباق پټولی نشي چې نشي نو زور وهي لا یو برخه پټه کی حرف پټ کې خو استعلا بیرون پاتې کیږي نو بسطه صحیح نه ده ځکه چې هلته د طوا کې صفت استعلا ده نو ده باید داسې ادا کړي چې طوا پټه شي خو استعلا بیرون پاتې شي بساط ګره د اواز دغه استعلا اواز چې ده هلته ژبه جګېږي دې وجې د استعلا او اطباق چې پکې احطو صحیح شو او دا مې ته پرون ویلو چې دا ادغام متجانس په قرآن مجید کې صرف همدقه 4 مثالونه دي د طوا په حرف تا کې ادغامیږي خو صفت استعلا بیرون پاتې کیږي نو دا شو د ادغام د کیفیت په لحاظ سره وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین